د 400 مهمو طالب بندیانو له جملې څخه یې 80 تنه خوشي شوي دي. د لوی جرګې له پریکړې وروسته حکومت د 400 مهمو طالب بندیانو د خلاصون بهیر رسما پیل او 80 تنه زندانیان خوشي کړي دي. د امنیت شورا لوري په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یا زندانیان پرون د سرخي پر زندان څخه آزاد شوي دي. د سرچینې په خبره دا کسان د هغه 400 بندیانو لړلې څخه دي چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په غوښتنه د خوشي کولو فرمان صادر کړی دی. امنیت شورا وايي خوشي شوو طالب بندیانو لوړه کړې چې د افغان حکومت پر وړاندې به جګړه نه کوي او په نظامي فعالیتونو کې به برخه نه اخلي. بلې خوا طالبان وايي چې دوی له امریکا سره منلې چې خلاصېدونکي طالب زندانیان به بیا جنګي لیکو ته نه ځي او تر امرساني پورې به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي.